وکړه خبرې وکړه نکو شرط طيبه بل یو ملګری موږ سره ولاړ دلته کې هغه نه تپوس کوو چې هغه به کومې پارټۍ ته ووټ ورکوي ولې به ورکوي پی ډي آی له به د کومې خبرې داسې مطلب تاسو د کومې خبرې نه متاثر یې چې پی ډي آی له ووټ ورکوي پی ډي آی د ټول حکومت نه متاثر یې چې پی ډي آی ښه پارټي ده زبردست ډېره مهرباني بل یو ملګری موږ سره ولاړ دی هغه نه پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام چې هغه په دې را روان الیکشن کې کومه پارټي سپورټ کوي او د څه خبرې د وجې چې کوم دی هغه دا پارټي سپورټ کوي ووټ ورته ورکوي ووټ خو مې وړوکی ووټ د برخان الله دی غټ ووټ په بیټ له ورکوم انشاءالله ټیک شو ډېره مهرباني مخکې زه ملګرو د نورو خلکو چې کوم دی رایې اخلو چې هغوی څه رایې لري د الیکشن باره کې دا بدورم بودی دشنه دا موږ سره بل د جلسې کلي یو نوجوان شیر چې کوم دی نو هغه نه پوښتنه کوو چې دوی به کومه پارټي سپورټ کوي په راتلونکي الیکشن کې او د کومې خبرې داسې کومه خبره به د هغوی دغه پارټۍ خوښه ده چې هغوی به هغه پارټي سپورټ کوي او ووټ ورکوي السلام علیکم نو وعلیکم السلام تاسو ډېره مننه چې موږ له ټایم راکړو دا روان وخت کې زموږ چې کوم یو ګروپ په جلسې کې آزاد کلیوال ګروپ د پی ډي الیکشن موږ کړی په سیکنډ پوزیشن باندې موږ راغلي کامل زموږ کینډیډیټ او را روان دور کې په زموږ پی ډي آی سپورټ موږ اعلان کړی هغې کې شمولیت کړی دی د کلي د تعمیر ترقۍ په سوچ سره او دغه زموږ یو دغه دی چې انشاءالله پی ټي آی به په ښه دغه سره سپورټ کوي انشاءالله ډېره مهرباني ډېره مننه یو بل کاکا دلته موږ سره ولاړ دی یو خبره چې کومه پارټي سپورټ کوي او ولې سپورټ کوي یو خبره ده راز پی ډي آی کومه شمولیت کړې ده هغه بل هم نه دی ټیک شو پی ډي آی به سپورټ کوي ناظم دی راشه کنه پورا ټیم نشته دا مخکې موټر سایکل والا سره بل موږ سره سابقه ناظم رال هغوی نه پوښتنه کوو چې ووټ به کومې پارټۍ ته ورکوي او د څه خبرې ته ولې ورکوي السلام علیکم موږ وایو تاسو ته پته نه چې کلیوالي لړ دی او برخان الله دی وړي ووټ ورکوي بل څه دی ډېره مهرباني دغه تپوس تاسو ها